زما دې د الله په دې کلام قسمي چې زه د یوې ادارې سړی نه یم. زه خالص پاکستانی یم او زه خالص د مظلوم ملګری یم. زما زړه پوخ دی، نن نه ده. زما 3 ځل زوی پورته کړی شوی دی، 2-3 ځل زه اوچت کړی شوی یم. زما کور ته خلک راننوځي. زه په هر پښتون خفه کېږم، خو حوصله مې بس وکړه. لکه زه وایم چې داسې مولا هغه په سوونو کالو کې به هم پیدا نه شي. داسې نر مولا نر به غږېدو، د چا نه یې څه سترګه نه سوځېده، خو د بده مرغه په داسې حل کې مړ شو چې نن سبا پې هر پښتون او هر سړی چې دی هغه پې خفه دی. دا وخت که تاسو په فیسبوک باندې وګورئ، مختلف قسم سوشل ورکر ورسره کم سیاسي او ګوندونو خلک چې دي هغو ټول بس دغه یو کار کوي، مزاحمت کوي، نور هیڅوک هم څه نشي کولی. په کار دا ده چې څه راپاسي، څه تپوس وکړي چې آیا د پښتون اخر کار ولې داسې مري. یو تصویر ته چې سړی ګوري نو جړا وله ورشي چې آیا مفتي صاحب داسې په روژه کې، یعنې که ستاسو خیال وي تیر شوي یو څو روژو کې مفتي صاحب په تراوو باندې څه خبرې کړې وي، نو ټوله ورځ چې کوم دی په روژه کې به خلکو هغه یعنې یو بحث به پې ګرم کړی و چې آیا 8 تراوې دي او شته او نشته. او نن کومه روژه چې راغله نو هغه هم په مفتي صاحب باندې د غم کم خبر چې دی هغه راغی، او هر سړی چې کم دی هغه زه به دا ویم که د په ظاهره نه جاړي نو د زړه نه چې کم دی هر سړی جاړي.